تاسو شاید د مرغیو ډیر ډولونه لیدلی وي خو پینګوین د هغو له ډلې یو ځانګړی او بېساری مرغه دی. دا ښایسته تور او سپین مرغان نه یوازې الوتلی نشي بلکې خپل ژوند یې د یخو بحرونو په غیږ کې تیر کړی. دوی د ساړه اقلیم اتلان دي چې د انټارکټیکا له سختو واورو سره مقاومت کوي. د کورنۍ مینې او وفادارۍ ښکلې کیسې لري. خو آیا پوهیږئ چې پینګوینونه ولې نشي الوتلی؟ دوی څنګه خپل بچي لویوي او د یخو څپو لاندې څه ډول ښکار کوي؟ دا ویډیو له هغو پټو رازونو پرده پورته کوي چې د پینګوین له ظاهري ښکلا ورهاخوا دي. له خان میډیا سره پاتې شئ. په سړو او له یخو ډکو سیمو کې هلته چې ژوند د یخنۍ سره د بقا جګړه ده یو عجیبه او زړه راښکونکی مخلوق ژوند کوي. دا دی پینګوین. پینګوینان مرغان دي خو الوتنه نشي کولی. دوی د سمندر ژورو ته د ښکار لپاره غوټه وهي او د ماهیانو، کریل او نورو کوچنیو سمندري ژویو سره خپل ژوند تغذیه کوي. دوی تر 36 کیلومتره په ساعت کې لامبېدای شي او تر 1500 مترو ژورې ته غوټه وهي. پینګوینان نه یوازې ښکار کوي بلکې له ښکار څخه هم تښتي، له سمندري زمرو، شارکانو او نورو ښکاریانو څخه. د ژمي یخنۍ کله کله تر -80 درجې د سانتیګراد ته رسیږي خو پینګوینان له یو او بل سره په نږدې کېدو د یو او بل بدنونه ګرم ساتي. پینګوینان یو له وفادارو مخلوقاتو څخه دي. نارینه پینګوین کله چې ښځینه ته ډالۍ ورکوي یوه ښکلې ډبره ورکوي. دا د مینې نښه ده. تر مینې وروسته ښځینه پینګوین هګۍ اچوي خو دا نارینه دی چې د اونیو لپاره هګۍ تودوي په داسې حال کې چې ښځې په خوړو پسې لرې ځای ته ځي. کله چې هګۍ وچیږي ماشومان له خپل مور او پلار سره د خاص غږ له لارې پیژندل کیږي. پینګوین ماشومان نرم، سپین او ښایسته وي خو ژر وده کوي او د ژوند مبارزه زده کوي. د پینګوینانو له حیرانوونکو ځانګړتیاوو څخه یو دا دی چې هر یو ځانګړی غږ لري. د زرګونو ماشومانو له منځه مور او پلار خپل بچی یوازې د غږ له لارې پیژني. پینګوینان د کال په خاصو موسمونو کې د تولید لپاره سلګونه کیلومتره مزل کوي. دا سفر د دوی د ژوند یو له مهمو مرحلو څخه دی. ډیر سخت خو حیاتي سفر. د اقلیم بدلون، سمندري ککړتیا، د سترو یخونو ویلې کېدل او انساني فعالیتونه د پینګوین بقا ته ستر ګواښونه دي. که موږ خپل سمندرونه او چاپیریال ونه ژغورو دا ښایسته مخلوق به هم د ځینو نورو حیواناتو په څیر یوازې د تاریخ په پاڼو کې پاتې شي. پینګوینان شاوخوا 18 مختلف ډولونه لري چې تر ټولو مشهور یې امپراتور پینګوین دی. تر ټولو غټ لوړوالی یې نږدې 1.2 مترو ته رسیږي. پینګوینان اکثرا په سړه هوا کې ژوند کوي او ډیری د جنوبي قطب یا د هغې شاوخوا سیمو کې موندل کیږي. خو دا هم باید وپیژنو چې ټول پینګوینان قطبي نه دي. ځینې د جنوبي امریکا، افریقا، استرالیا، نیوزیلند او حتی ګرم اقلیم لرونکو جزایرو لکه ګالاګاپوس کې هم ژوند کوي. پینګوینان زیاتره د نړۍ په جنوبي نیمه کره کې اوسیږي، په ځانګړې توګه د انټارکټیکا په یخو سیمو کې.